بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی لی دوستانو، زه تاج محمد صافی د آی ټی ټیکنیکل پښتو چینل قربان نن له یو بل درس سره ستاسو په چوپړ کې. نن به د وینډوز په درس کې په کنټرول پینل په بعضې بخشونو باندې کار کوو. اول به راسو کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې به اول موږ په ډیټ اینډ ټایم باندې کار وکړو. ډیټ اینډ ټایم کې موږ شی کولی سو که چیرته چې موږ د کمپیوټر تاریخ مخکې تللی وي یا وروسته پاتې وي، د دې ځای نه کولی سو موږ یې تنظیم کړو چې د هغې لپاره به موږ چیرته راشي چینج ډیټ اینډ ټایم دې ځای ته به راځو. په دې ځای کې موږ کولی سو چې مثلا میاشت مخکې وروسته کړو، دې ځای نه مخکې وروسته کېدلی سي. او دلته مثلا موږ تاریخ کولی سو چې مثلا مخکې وروسته یې که شاته پاتې یا مخکې تللی، او دې ځای نه موږ ټایم کولی سو چې مخکې وروسته یې کړو. دې ځای نه دقیقې ساعت سو، هغه اوس دقیقې موږ کولی سو زیاتې او کمې کړو. دې ځای نه ثانیې زیاتې او کمې کړو. دې ځای نه مثلا مخکې له غرمې او وروسته له غرمې AM او PM موږ کولی سو تنظیم کړو. کله چې ټول تغیرات موږ راوستل، بعد هغې موږ دلته اوکې کلیک کوو. په یاد ولرئ دوستانو، کله کله د موږ د کمپیوټر ټایم چې دا خپل سر شاته پاتې کېږي، چې هر وخت موږ کمپیوټر ټایم جوړ کړو، کمپیوټر باندې کار کوو چې ګل کړو، بیا چې چالانوو نو کمپیوټر ټایم بیا ډېر وروسته یا ډېر مخکې تللی. د هغې یو علت دا ده چې موږ سره کوم کمپیوټر کې هغه بایوس سیل ورته وایي، او بیټرۍ د ساعتونو کې هم راځي، د ساعت بالتۍ چې دغه بیټرۍ دی چې کله له منځه لاړه سي نو بیا دا ټایم حفظ کولی نه سي، ټایم ترې نه خرابېږي. نو که چېرې دغسې مشکلات سره مخامخ کېدئ چې کمپیوټر کله هم چالانوئ د دې ټایم ډېټ خراب وي، نو تاسو باید د بایوس سیل تنظیم یا ترتیب یا تبدیل کړئ. بل راځو دوستانو دلته اډیشنل کلاک ته. اډیشنل کلاک کې بیا موږ دلته کولی سو چې مثلا د خپل ټایم سره د خپل کوم موقعیت کوم ځای کې چې موږ اوسېږو هغې سره د دوه نورو موقعیتونو لکه مثلا دوه ملکونو نورو ټایم هم وګورو چې مثلا موږ سره دغه وخت دومره ټایم ده، که وخت ضرورت وي پاکستان کې دا وخت کې څو بجې دي، ایران کې دا وخت کې څو بجې دي، امریکا کې څو وخت، جرمني کې دا دې ځای موږ تنظیمولی سو. چې کله موږ دا دلته تنظیم کړو نو موږ ته باید دلته ډیټ اینډ ټایم چې دلته کله راستو دې ځای کې موږ سره ښیي، یا موږ خپل ټایم هم ښیي، د پاکستان هم ښیي او د امریکا ټایم هم ښیي. خو که انتخاب نه وي دا موږ سره، دا موږ دې ځای نه ځان سره انتخاب کړي نه وي، نو بیا دا موږ ته په هغه ځای کې نه ښیي. اوس به یې وګورو، اوس تنه موږ خپل ټایم موږ سره ښیي. خو که چېرې موږ دا انتخاب کړو، دلته هم ټایم انتخاب کړو او دا هم انتخاب کړو، دې ځای کې ټایمونه انتخاب کړو او اپلای او اوکې کړو، نو موږ ټایم به دلته د موږ ټایم سره به د نور ملکونو ټایمونه موږ ته هم شو کوي یا به یې ښیي. دې نه وروسته موږ سره دا ډیوایس منیجر. ډیوایس منیجر کې دوستانو موږ فقط ګورو چې کوم هارډویر موږ سره انسټال دي، کوم مثلا فعال دي، کوم غیر فعال دي، دې ځای نه چک کولی سو. مثلا چې موږ سره انسټال وي هغه په دې شکل باندې راځي چې دا انسټال ده، چې نه وي انسټال هغه په دې شکل موږ ته ښیي چې دغه هارډویر موږ سره انسټال نه ده. او که چیرې غیر فعال وي هغه بیا په دغه شکل باندې موږ سره ښیي. که غواړو چې فعال یې کړو، په دې باندې به راست سره تکمه کلیک کوو او انیبل به ورته وایو، دا موږ سره فعال کېږي. که زه اوس فعال کړم اکثره وخت دا کمپیوټر سټارټ کوي، بیا موږ دا ریکارډ یا ثبت خرابېږي. او که غواړو چې بالکل له منځه یې ویسو، بیا نو په دې باندې راسته تکمه کلیک کوو او ان انسټال ورته وایو، دا بالکل له دې ځای نه له منځه ځي. بل موږ سره دي فانټس. فانټس کې دوستانو موږ ته دلته ښیي چې کوم فانټسونه موږ سره کمپیوټر کې انسټال دي، دا هغه د لیکنې چې موږ کوو د هغې سټایلونه دي. مثلا دا د عربي لیکنې دي په دې شکلو باندې راځي، انګلیسي دي په دې شکلو، دا ډیزاینونه دي ټول چې لیکنې دي په کوم ډیزاین باندې راسي. که غواړو چې موږ فانټس دې کې اضافه کړو خپل په خوښه، نو فانټس په دوه رقمو دي. یو رقم په همدې شکلونو فولډرونو کې موږ ته لاسته راځي چې له هغې ځای نه کاپي او دلته پیسټ کولی شو، او یو رقم دي چې هغه بیا خپله د انسټال تکمه لري چې انسټال یې کړو اتومات په خپله دې ځای ته راځي. بل موږ سره دلته کنټرول پینل کې دوستانو کیبورډ د لږ رڼا به پرې واچوو چې کیبورډ دلته څه کار کوي. موږ سره کیبورډ موږ سره دلته درې بخشه لري. په دې اول بخش کې راشي مثلا کله موږ لیکنه کوو یا د موس دغه د کیبورډ دغه یو تکمه پریس ونیسو یا یې په چغ ونیسو، نو په لانګ ډېر وخت دې واخلي حرکت دې وکړي، شارټ لږ وخت دې واخلي، هغه به راشي دلته بیا په ورډ کې چک کړو. اوس که چېرې موږ دلته لانګ انتخاب کړو او د ماوس یو تکمه پریس ونیسو، ګوره وخت اخلي بیا حرکت کوي. خو که چېرې دا موږ شارټ ونیسو
له کلیک کېدو سره به حرکت کوي. او دلته بیا بل حالت چې دا ریپیټ ریټ دا چې که سلو دی یا دی تیز دی، که چېرې سلو انتخاب کړو دا به ډېره استه استه کار کوي کیبورډ دی مونږ چې مونږ د توکمه پرس ونیسو په چق ونیسو دا به ډېر داسې استه استه مخکې روان وي. او که چېرې دا مونږ مثلا فاسټ ونیسو یعنې سرعت تیز اوسېږي نو بیا به دا ډېر په سرعت سره کار کوي. بیا دې ځای کې هم موږ چک کولی شو چې دغه پاسه دوه کمانډونو کار مو په دې ځای نه چک کړو. او دا چې دا کرسر بلینکینګ ریټ بلینکینګ چې دا کرسر کوم فلاشینګ کوي یا خورېږي را خورېږي دا د مثلا نن دلته نن هېڅ دې نه خورېږي چې کله موږ دلته مو کرسر کلیک کړو کرسر به ولاړ وي همداسې. خو که چېرې موږ دلته دا اندازه واخلو بیا به کرسر موږ سره داسې خوځېږي دلته یې هم شو کوي. او که تیز څومره چې تیزوو دا به په هماغه اندازه باندې تیز تیز حرکت کوي. بیا دې نه وروسته دوستانو موږ سره ده ماوس موږ سره څه کار کوي. کله چې موږ دلته راسو ماوس ته ماوس کې مثلا اول د بټن سټپس چې کوم دي بټن کې مثلا دې کې اول د سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټن دا څه کار کوي. کله چې موږ دا انتخاب کړو ماوس هغه خلکو لاس ته برابرېږي چې په چپه لاس باندې کار کوي او چې انتخاب نه نو بیا به راسته لاس ته ماوس برابر وي. دې نه وروسته موږ سره د مثلا ډبل کلیک سپیډ کله چې موږ په یو فولډر یا فایل باندې ډبل کلیک کوو نو دې سپیډ د څومره سلو آهسته ډبل کلیک وکړو آهسته خلاصوي او چې فاسټ وي نو ډېر تیز دا اوپن کوي یا فولډر خلاصوي. ټرن آن کلیک لاک دا څه کار کوي. د دې وظیفه دا ده کله چې موږ په یو فولډر یو شي باندې کلیک وکړو بیا ماوس همداسې کلیک پاتې کېږي موږ حرکت وکړو چې په دې د ماوس په همدې ډایلاګ باکس باندې بیا چک کړو. اوس که زه دلته کلیک وکړم پرس یې ونیسم که حرکت کوم هېڅ نه کوي. خو که چېرې موږ دا انتخاب کړو زه اوس دلته دا ماوس چاپه بټنه پرس نیسم اوس ګورو چې دا موږ سره حرکت کوي خوا دې خوا ته بټن مې نیول هم نه ده بس فقط د ماوس په ښورولو باندې حرکت کوي موږ سره. بیا پوینټرز د موږ سره دی کې موږ کولی شو مثلا وګورو چې د ماوس هغه حالتونه موږ ته ښیي چې ماوس مثلا نارمل حالت کې څه رقم دی کومکي حالت کې څه رقم وي بکګراونډ کې چې مصروفه کېږي څه رقم دی ډېر مکمل چې مصروفه وي څه رقم وي یا مثلا چې کوم شی په انتخابو سلیکشن حالت کې څه رقم وي دا ټول موږ ته دې ځای کې ښیي. موږ کولی شو چې مثلا دا هر یو چینج وکړو مثلا دا نارمل حالت موږ چینج کوو دلته راځو یو بل حالت ورته انتخابو مثلا دا حالت مې انتخاب اوس به ماوس حالت موږ سره همیشه په دې شکل باندې وي. خو که غواړو چې بیرته نورمال حالت ته راسي یوز ډیفالټ به کلیک کړو دا به موږ سره بیرته خپل نورمال حالت ته راسي. او بل دلته موږ سره پوینټر ده مثلا موشن دا حرکت کوم چې موږ دغه حرکت ورسره کوو ماوس حرکت کوي دا د تیز وي که سلو دي. که موږ دلته دا سلو انتخاب کړو نو دا به وګورئ ډېر تیز حرکت ورکوم خو دا ډېر سلو حرکت کوي آهسته آهسته حرکت کوي. خو که چېرې دلته راسو اوس وګورئ د دې سپیډ تیز شو. بل موږ سره دلته ده دغې اټومیټیکلی موو پوینټر ټو د ډیفالټ بټن ان ا ډایلاګ باکس. اوس موږ سره چېرې که دا انتخاب نه وي که دا موږ سره انتخاب نه وي کله چې موږ یو ډایلاګ باکس بند کوو دوستانو موږ سره دوه باکسونه دي یو وینډوز دی یو ډایلاګ باکس ده. وینډوز کوم چې دا د ورډ دا پروګرامونه خلاصو یا مثلا دا د کنټرول پینل وینډوز هم خلاصه کړی چې موږ سره دلته مینیمایز میکزیمایز او کلوز بټن لري دې ته وینډوز او چې کوم دا اوس زه اوپن کوم دا چې دا موږ سره ډایلاګ باکس اوس دا ډایلاګ باکس ما خلاص کړی د ماوس دا کرسر په همدې ځای پاتې شو. لیکن که دلته راسو دا انتخاب کړو اوس که چېرته زه دا اوپن کوم نو ماوس به چېرته ځي ماوس به اتومات چیرې راغی د ماوس پوینټر دغه دی اوکې بټن ته ډیفالټ بټن ته دلته ځان راورسوه. بل موږ سره دا ویزیبیلیټي د ماوس سره رقم وي دلته ډسپلی پوینټر ټریل که دا چیرې انتخاب موږ سره ماوس داسې دا شکل کې مخې داسې یو لکۍ غوندې به لري شارټ لنډه دي وي او لانګ اوږده دي وي. هایټ پوینټر وایل ټایپینګ مثلا کله چې موږ لیکنه کوو په ورډ کې اکسل کې شي کې نو د ماوس پوینټر دی هایټ کېږي اتومات باندې او داسې کار کوي. ماوس بټن دغه پوینټر موږ د شو کوي که چېرې موږ نه ورک وي داسې ځای کې چې ښکاري نه چې کنټرول موږ وهو نو موږ ته ښیي چې ماوس پوینټر په دغه موقعیت کې موږ سره دی.
بل راځو دوستانو یو شی بل د هغه هم په دې کې سره کار وکړو. فایروال موږ سره څه کار کوي؟ یعنې فایر خو اور ته وایي، وال دیوال ته وایي. دا څه کار کوي؟ موږ په کمپیوټر کې 2 شی لرو دوستانو چې کمپیوټر نه محافظت کوي، یو انټي وایرس دی، یو فایروال. فایروال وظیفه دا ده لکه هغه سرحدي قواوې چې کوم مثلا هلته په سرحد کې کار کوي، نو غواړي چې څوک مثلا خاورې ته رادننه سي. فایروال داسې یو شی ده. او انټي وایرس هغه داسې ده لکه پولیس په کمپیوټر کې دننه چې مثلا که څوک راننوتي بار له هغې بیا لټون وکړي، نو همیشه به تاسو خپل د کمپیوټر دا فایروال چې ده دا باید همیشه فعاله وساتئ. که دلته مونږ راسو، که دلته ورته ټرن آف فایروال، دا دواړه مثلا چې مونږ دلته غیر فعاله کړو، نو مونږ کمپیوټر ته هر څوک راننوتلی شي. په یو وخت کې صرف مونږ دا ټرن آف کولی شو که چیرې مونږ نیټورک ولرو او د مونږ کمپیوټر کې کوم فولډر شیري، کوم پرنټر شیري، بیا که چیرې دا فایروال آن وي، مثلا ټرن آن وي، بیا څوک د مونږ کمپیوټر ته داخلېدی هم نشي، څوک چې شیار هغه فولډر معلومات هم نشي اخیستلی. نو ضرور ده چې هغه وخت کې باید مونږ دا ټرن آف کړو. خو په هغه وخت کې چې مونږ دا ټرن آف کوو، مونږ باید مرکزي مونږ کېدای شي هغه وخت کې انټرنیټ هم ولرو. فایروال ډیوایس هغه پرزه چې کوم ده چې هغه له انټرنیټ سره هلته وصل کېږي، هغه هم کېدای شي مونږ ولرو. نو که هغه فعال وي، فایروال ډیوایس فعال وي مونږ سره، بیا د مونږ نیټورک ته څوک راننوتلی نه شي. مونږ به راحته خپل کار کوو. او د لوکل نیټورک داخلي نیټورک کې که بیا دا مونږ سره دې ټرن آف هم اوسېږي، بیا نو مونږ ته مشکل هم نه جوړېږي او د مونږ نیټورک به هم نورمال مخکې ځي. او که چیرې په لوکل نیټورک کې فایروال ډیوایس هم او دا مونږ سره فعال اوسېږي، بیا د مونږ کمپیوټر چې ده یو بل سره شی شیر کولی نه شي. او که چیرې داسې لوکل کمپیوټر په کور کې یو کمپیوټر یو تاسو انټرنیټ سره وصل شي، نو په هغه حالاتو کې باید تاسو دا کمانډونه دواړه فعاله وساتئ چې مثلا د تاسو کمپیوټر ته څوک را داخل نشي. دوستانو د نن ورځې لپاره به همدومره بس وي. آینده کې به انشاءالله د کنټرول پینل په نورو بخشونو باندې هم کار کوو. درسونه تعقیبوئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ، نور دوستان سره شریک کړئ. کومه نیوکه مشوره که لرئ له موږ سره د کامنټ له لارې نه شریکه کړئ. او د لیدو نه مو مننه. کور مو ودان.